ولسمشر پخوانی مرستیال عبدالرشید دوستم چې جوزجان او سرپل ولایتونو کې له طالبانو څخه تصفیه شوي سیمو ته تللی وایي چې افغان جګړه تر پخوا ډېره پیچلې شوې او هېڅوک باید غفلت ونه کړي. مارشال دوستم وایي افغانستان اوس مهال په یوه حساسه مرحله کې قرار لري او که امنیتي سرتېري لږ غفلت وکړي افغانستان د طالبانو لاس ته لویږي. پس از تشدید حملات گروه طالبان در کشور بخصوص در حوزه شمال افغانستان، مارشال عبدالرشید دوستم برای مهار حملات دشمنان مردم افغانستان و روحیه‌دهی به نیروهای امنیتی در خط مقدم جنگ حضور یافته و طالبان را از ساحات متواری می‌سازد. این بار نیز مارشال افغانستان در مسیر شاهراه جوزجان سرپل از نقاط تصفیه شده دیدار کرده و